د واک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. په میدان وردګ ولایت کې د نصرت رسنیز ګروپ مسؤلینو او رهبری د میدان وردګ ولایت له والي قاری بختیار ما سره ولیدل. د دغه ولایت والي د نصرت رسنیز ګروپ د بیلابیلو برخو رسنیز فعالیتونه وستایل او د اطلاعاتو شریکولو په برخه کې د هر ډول ملاتړ ژمنه ورکړه. نصرت رسنیز ګروپ له تیرو 8 کلونو په میدان وردګ ولایت کې فعالیت کوي چې غږ اف ام رادیو، واک ټلویزیون او واک ونیزه په بر کې لري. د میدان وردګ ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په میدان ښار بازار کې نن غرمه مهال یو تن د ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله وژل شوی دی چې په زړو اوسپنو کې خپل دکان ته راوړی. مسؤلینو په وینا وژل شوی کس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې میدان ښار کې د زړو اوسپنو راټولولو کاروبار کوه. د میدان وردګ ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د دریو چوکونو رغولو چارې پیل شوې. د میدان وردګ ولایت والي قاری بختیار ماز واک ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دې ولایت په مرکز میدان ښار، سید آباد او نرخ ولسوالیو کې د عمومي سړک پر سر چوکونه جوړوي چې د ولایت په ښکلا کې به ګټور تمام شي. بل پلو میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو او د دغه ولایت د رسنیو د استازو او یو شمېر خبریالانو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره شوه. مسؤلینو خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی هر ډول ملاتړ وکوي. او له هیواده بهر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیې وار له مخه په بیلاروس کې د تکتیکي اټومي وسلو لومړنۍ جوپه ځای پر ځای کړې. پوتین یوې غونډې ته ویلي دا وسلې به یوازې په هغه صورت کې کارول کیږي چې د روسیې خاورې یا دولت ته ګواښ پېښ شي. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو تر بیا ښه وخت.